شب گذشته دو حادثه دلخراش ترافیکی بین موتورهای 580 تانکر گاز و موتور باربری در ولایت غزنی رخ داده است. مسئولین محلی میگویند که حادثه اولی در ساحه نانی ولسوالی اندر و حادثه دومی در ساحه شهباز از مربوطات مرکز غزنی رخ داده است که در هر دو حادثه 50 تن جان باخته و 70 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین می‌افزایند که بعد از وقوع این حادثات مسئولین حکومتی غزنی در قسمت انتقال زخمی ها و شهیدان به شفاخانه ها به موقع رسیدگی کردند. په ډیره خواشینۍ سره باید ووایو چې تېره شپه په غزني کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې د مرکز اړوند شهباز همدارنګه د اندړ ولسوالۍ ناني سیمې کې رامنځته شوه. له بده مرغه زموږ 50 تنه هیوادوال د وروستیو ارقامو له مخې په شهادت پکې ورسېدل، همدارنګه 70 تنه نور ټپیان شول. په ټوله کې د پیښې علت د موټروانانو تیز رفتار او بې احتیاطي ښودل شوی. در وقت موقع تمام ارگان‌های ولایت، معاون صاحب و منصوبین قماندانی، مدیر صاحب ترافیک، رئیس صاحب ترانسپورت همه در ساحه رسیدن. دیگه هموطنان هم در انتقال شهدا و زخمی ها همکاری کردن، هموطنان ملکی ما. در همین حال زخمی های این حادثه از نوعیت این رویداد چنین بیان دارند. موتور 580 سوار بودیم دیگه، اما شو خود نمیدیم خواب بودیم. یک دفعه شرخ کرد دیگه خبر نیم کجا شدم. باز جان خورشور دادیم که نه فضل خدا جور هستم. باز بیرون شدیم از موتور، سعی کردیم که بسیار زیاد مردم زیر موتور است، طرف ناله بزن است، خون است. د موټر په شیشه باندې وتلې ما شیشه ماته شو، داسې زپ شو نیم خپل نیم وتلې د موټر گزار کړی ما دا چې ټکر کړی د ټکر سره د زور داسې گزار کړی. از سوی هم باشندگان این ولایت که در ساحه این رویداد بودند با بیان چشمدیدشان از رانندگان میخواهند که در هنگام رانندگی از احتیاط کار گیرند. موږ له ټولو موټروانانو چې دا تقاضا لرو چې دوی لږ احتیاط وکړي او د هیوادوالو ژوند وژغورل شي او همیشه د دغسې پیښو مخنیوی وکړو. ما از موټروانان از تمام موتورها خواهش میکنیم که باید به احتیاط رفتار کنه، از خاطر که مردم زیاد شهید میشه، چند روز در هر جای تکر میشه و دنچی میشه و ما از حکومت هم خواهش میکنیم که جلوی زیر بگیره. قابل یادآوری است که عامل همچو حادثات به احتیاطی رانندگان نداشتن لایسنس و زیر پا کردن قوانین ترافیکی عنوان شده است.